دا لیونی سپی دی که یې وچیچلې حال به د ده بدتره وي ځکه د دې سپیانو په خوله کې ډیر بد رقم وایرس پروت دی. دا جنگي سپیان دي، یو بل سره په جنګ اچول کیږي او د افغانستان په ځینو سیمو کې د دوی قیمت د موږ د ودونو د مصارفو نه ډیر دی. دا یو بیا کوم چا د خپل پلار نه پټ کور ته راوستی او تړلی دی، اما دی کوسه ډب سپی. دا بیا د نړۍ د تر ټولو سترو سپیانو نسل دی، تر ټولو ډیر خوراک کوي او تر ټولو ډیر زیات وزن اخلي او تر ډیره حده پورې یې پیسهداره خلک ساتي. دا یو زما د خوښې سپی دی ځکه د دې ټول خاصیتونه د لیوه دي اما وفا یې د سپي ده او معمولا نظامیان یې هم ساتي. دا بیا د سپیانو بدماش دی، د ده نه کله کله خپل خاوند هم ډاریږي، نو که سپیانو سره مو کله ځان وهه د ده نه به لرې ګرځئ. او د دې نوم بیا هسکي دی. دا یوازینی سپی دی چې کولی شي د لیوانو سره جوړ آمد وکړي. که مو دا اخیستی سبا ته به یې کومې لیوې ته ګپ ورکړی او نیمچه سپي او نیمچه لیوه اولادونه به یې ترې نه راوړي. ویډیو مې ځکه جوړه کړه چې په حیواناتو رحم ولرئ.